دا د شاعرانو سره د کله پیدا خبره کړې ده چې زه دا شعر لیکم که تاسو ته کوم نو چاته نه وایم نو پوس کېږي و ځکه چې وږی یم لسکي حوصله وکړه اکمله د ادب ذره راکه خټکی خټکی خبره ولاړه شوه خدای ته ګوره ډېره زبردست او یو ورځ به دې ووایي په خوله ګوره یو ورځ به دې ووایي په خوله ګوره یو ورځ به دې ووایي په خوله ګوره لامه دې زرلر ډېر درنو او قدرمنو کتونکو خدای دې وکړي روغ جوړ خوشحاله او صحتمند به یاستئ په لومړي سر کې د تاسو ته د اختر مبارک وي قربانۍ مو قبول وي دوستانو نن را سره یو ځانګړی شاعر ګل احمد احمدي ناسته د اختر لومړۍ ورځ ده بس دی مې دلته پیدا کړو ډېر زبردست شعرونه دي راځو خامخا نو شعرونه طنزي دي او طنزیه بڼه هم لري نو طنزیه شعر ته خو د سړي خندا راځي که نه نو ګل احمد احمدي په ما باندې ډېر ګران هم ده او د ده خپله غوښتنه دا ده چې تاسې ولې ما په خپرونو کې نه میلمه کوئ تاسې ولې له ما سره مرکې نه کوئ په راډیوګانو کې مې ولې نه میلمه کوئ نو چې بیا ما د ده دغه غوښتنه په ډېر واري سره یې ما ته وویل چې ما ورته ویل راځه چې دا غوښتنه در په جای کو نو دوستانو راځو شعر اول خو اختر دې مبارک سه الله دې خوشحاله که خدای دې وکړي ښه اختر ولري او زبردست اختر ولري مننه زه هم خپلوان سره د پکتیکا ولایت ټولو ملګرو انډیوالانو ته سپین ږیرو ځوانانو ته اول ځل د اول سپین ږیري رامخته کړو د سپین ږیرو ته او سپین ږیري مهم دي مهم دي د ځوانانو ته د زړه کمې د لوی اختر مبارکي وایم او د قربانیانې مې قبولې د الله په دربار کې منظر شي نو څو شعرونه به دې لیکلي داسې د زاړه خو ایسته که اوس نوي مې ډېر ولې ایسته که زاړه خو دې ډېر زاړو ستا هغه هم ښه شعرونه یې وکړه شعرونه دي مطلب اندازه ما د شعرو پوښتنه وکړه څو شعرونه به ټول دوه نیم سوه ته رسېږي چورنولي څو دي که د چورنولي بیا یو نیم سل دانې دي شاوخوا او د نور چې دي د اصل دانې دغه بیا څه وړ دي دغه بیا ټوک ټوک دي بیا یازګه ښه ډېر ښه لوستې نوي شعرونه کشف کړي دي او دا چې څه رقم شعرونه وویل څه رقم دغه خیال درته پیدا سو څنګه فکر درته پیدا سو چې ته دغسې شعر ولیکې نو دغه یو شعر هم دغه هغه هم ته نه ولې وروتلې اول دې ولې وروتلې ولې یو که دا بل یې کوم یې دې دغه هم دواړه دي علف یزر ای علف یزر ای دا د شعر عنوان دی ای علف یزر ای عنوان ده دوستانو دغه شعر ته به لږ داسې دقت سره غوښتی چې مطلب ډېره زبردسته شعر ده علف یزر ای خبره ورانه سوه او یزر وای خوږ مې سه زړګی خبره ورانه سوه ګودر نه یې اوبه راوړې غورځار یې کړو ایسته یې غورځار کړو ګودر نه یې اوبه راوړې غورځار یې کړو مې متې زر مات یې کړو منګی خبره ورانه سوه مې متې زر مات ډېر ښه نور مخته ما ډېرې خبرې ورته وکړلې خو نه یې منې تا ډېرې خبرې ورته وکړې بیخي نه منې ما ډېرې خبرې ورته وکړلې خو نه یې منې نو نه یې زر نه مې کړو سړی خبره ورانه ډېر ښه او وږی کتابچه لرې ته رابیا وږی یم نه بیا دې وږی یم لیشکې حوصله وکړه اکمله وږی یې ته لیشکې حوصله به زه وکړم اکمله وږی یم لیشکې حوصله وکړه اکمله د ادب ذره راکه خټکی خبره ولاړه شوه خدای ته ګوره ډېره زبردست توبه خدای زه خان ډول د سترګې باغ کوم ښه دغه مردکۍ خو ټولې وګټه اکمله ښه دغه مردکۍ خو ټولې وګټه اکمله کا په یې زرکۍ وویله وکۍ ښه
کپه یې زرکۍ وویله وکی خبره ورانه سو او تږی شوم زما الک لکه ډبره سو تږی چې ستا الک لکه ډبره سو مطلب الک وچ سو وچ کلک سو تږی شوم زما الک لکه ډبره سو شین ننځیر شین شین راوړه لیک چای خبره ورانه سو دا څه زبردسته دا دې وروسته په دې باندې ډېر زبردست بحث وکړو ښه ته دا شعر دې بشپړ کړې کور کې ویل موږ ورته څه ور واچوو کور کې ویل موږ ورته څه ور واچوو الب ذره راوړه لیک لرګی خبره ورانه سو ډېره زبردسته ولا او یو ورځ به دې ووایي په خوله ګوره یو ورځ به دې ووایي په خوله ګوره لامه دې زرلر لرې ترېنه ګرځه احمدي سو لیونی دا کپۍ مې بیخي ډېره سوې ده ښځه پروا نه کوي باید پې ورځ مجبور سره سوي کړو لامه دې زرلر لرې ترېنه ګرځه احمدي سو لیونی خبره ولا دا خطر دا خو ډېر زبردست اول دا دې به یو لږ لنډ بحث وکړو ښه ته خو شاعر هم یې که نه د شاعرانو په مجلسونو کې هم کښېنې که نه دا شعر خو ډېر برخې لري نو د هر شي هغه خپل بیتونه معلوم وي هغه د چا په سېلابونه یې معلوم وي تاسې دغه هله په ایزرآی لیکو په دې کې اوس دا اوس کوم ډول شعر د مطلب سېلابونه څو دي دا د شاعرانو سره د کله پې داسې خبره کړې ده چې زه دا ډول شعر لیکم که تاسې ته کوم نو چاته نه وایم نو پوه شي کېږي ځکه چې دا شاعر خپل کار ده نو دا شعر څوارلس هغه ده اوس ما هغوی ته وکړو څوارلس سېلابه دا شعر راځي ته څوارلس سېلاب بس ما ته الپایزرآی رقم شپږ سو ای خبره ورانه شوه یعنې 7 8 9 10 11 12 14 راځي بل هم 14 راځي ووایه زر وای خوږ مې سو زړګی خبره ورانه شوه 14 دي شعر ده دغه شعر وایي دا شعر یې نه دا شعر وایي دا د ایزرآی یو مطلب سربارای ده دا یې سربارای ده صحیح ده بیخي صحیح ده مطلب ته شاعر تا سره د بحث کول د بس خبره ځکه نه ده چې په دې شیانو باندې دماغ سره نه خلاصېږي ته شاعر نو تا ته به شاید په دې برخه کې زبردسته معلومات